د تورخم لارې افغانستان ته د خوراکي مرستو 6 کنټینرونه داخل شول. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو 6 کنټینرونه د تورخم لارې افغانستان ته داخل شول چې مخه د اړمنو افغان کورنیو د ملاتړ او د بشري اړتیاو پوره کول دي. د راپورونو له مخې دغه مرستې د پاکستان له لوري د تورخم بندر لارې افغانستان ته د نوتلو اجازه ترلاسه کړه. په کنټینرونو کې خوراکي توکي شامل دي چې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اړمنو کورنیو ته وویشل شي. د WFP په وینا افغانستان لا هم د بشري مرستو له جدي اړتیاو سره مخ دی او میلیونونه کسان د خوراکي توکو د کمښت له ستونزو سره ژوند کوي. یاد پروګرام ټینګار کړی چې د مرستو دوام د میلیونونو افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د مرستو دغه نوې جوپه په داسې حال کې افغانستان ته رسیږي چې نړیوال مرستندویه ادارې د هیواد د بشري وضعیت له لا خرابېدو خبرداری ورکوي. د ویډیو کتلو څخه مو مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره لمن سره پاتې شئ.